په الوتکه کې به مو سفر کړی وي، خو ایا کله مو له ځان څخه دا پوښتنه کړې چې ولې د ملکي الوتکو رنګونه سپین وي؟ سپین رنګ واضح او روښانه وي او هر ډول لیکل پرې له ورایه ښکاري، نو له دې کبله چې الوتکه ښه معلومه شي چې د کوم هیواد یا کوم شرکت ده، سپین رنګ ورکول کیږي. دا چې سپین رنګ د تودوخې په مقابل کې حساس دی او نه یې جذبوي. دا چې الوتکه په هوا کې وي او لمر ته په نږدې کېدو سره یې د تودوخې درجه لوړیږي، نو ځکه سپین رنګ غوره شوی چې سپین رنګ لمر دفع کړي. څه ډول چې موټرونه داغي کېږي، همدا ډول الوتکه هم سپین رنګ څخه داغونه ژر ښکاریږي او ژر یې د جوړېدو لپاره کار کیږي. سپین یوازینی رنګ دی چې په کمه روښنایي او حتی تیارو کې ژر ښکاره کیږي. له دې کبله چې د تصادم مخه ونیول شي، د الوتکې لپاره سپین رنګ غوره شوی دی. سپین یوازینی رنګ دی چې په کمه روښنایي او حتی تیارو کې ژر ښکاره کیږي. نو له دې کبله چې د تصادم مخه ونیول شي، د الوتکې لپاره سپین رنګ غوره شوی.